السلام علیکم ملګرو. ډیره موده پس زه بیا هم ستاسو په خدمت کې. خدای دې وکړي چې ښه او جوړ به وای. ملګرو زموږ نننۍ ویډیو چې ده هغه به ډېره لنډه وي. هغه د اوډر کینسلیشن په باره کې. که چېرته زموږ ته اوډر راغلی په امازون کې او موږ غواړو چې دا اوډر کینسل کړو، نو د هغې څو وجې دي. که غواړې چې دا اوډر ته کینسل کړې ځکه چې دغه اوډر چې کوم تا ته راغلی د هغې سټوک تا سره ختم شوی دی یا تا سره انوینټري ختم شوی ده، یا ته دا اوډر کینسل کوې ځکه چې دا کې تا نه پرایس کې غلطي شوې ده. داسې نور هم ډېرې وجې دي. نو زه ویډیو یې لنډه ده چې اوډر به مونږ څنګه کینسل کوو که چېرته مونږ ته اوډر راغلی. نو لاړ به شي خپل امازون اکاونټ ته، سیلر اکاونټ ته. دا د امازون سیلر ډیشبورډ ده او لاړ به شئ اوډر ته. دا ځای باندې به کلیک وکړئ. دلته وګوره اوډرز دا باندې به کلیک وکړئ. منیج اوډرز دا باندې چې کله کلیک وکړئ نو دلته به راشي تا ته انشپډ اوډر. دلته به یو انشپډ اوډر وي. دلته به تا ته اوډرونه راغلي انشپډ. نو دلته به ته اوډر وګورئ چې دا اوډر تا ته راغلی دی، سټوک تا سره ختم شوی دی. نو دا که غواړې دا اوډر کینسل کړې، دا به څنګه کینسل کوې. نو دغې وجې ما تاسو ته په شروع کې هم وښیلې، دلته بیا هم ستاسو څخه یم. نو غواړې چې دا اوډر ته کینسل کړې، نو دا زمونږ د ملګري اکاونټ ده، یو ملګره. دلته اوس دلته لیکل دي چې دا اوډر اول نام لیډ دی. نو که غواړې چې دا اوډر ته کینسل کړې نو دلته وګوره په ښي طرف باندې کینسل اوډر دې باندې به کلیک وکړې. دې باندې چې کلیک وکړو دا وګوره لاندې راشو. دلته به اوس ته خپل دلته وجه بیانوي چې ته آیا دا اوډر ته ولې کینسل کوې. نو دلته اوس مونږه وجه ګورو. اوله وجه چې کومه ده نو انوینټري، مطلب دغه زما سره انوینټر نشته د هغې پروډکټ، دا زما سره ختم شوی ده په سټوک کې. دویم چې کوم ده بایر کینسلډ، مطلب بایر کینسل کړی ده. ډېر وخت داسې هم کېږي چې بایر تا ته میسیج وکړي چې زما اوډر کینسل کړه. هغې باندې به زه تاسو ته بیا بله ویډیو جوړوم په ډیټیل سره، ځکه چې دا ویډیو ډېره لنډه ده. نو بایر هم ستا اوډر کینسل کولی شي. دریم چې کومه ده جنرال اډجسټمنټ، دا هم داسې د امازون طرفه کله کینسل چې کله صحیح. او څلورم چې کوم د شیپینګ ایډرس اینډ ډیلیوریبل، مطلب چې کوم شیپینګ تا ته ایډرس راغلی هغه ایډرس نشته. پنځم چې کوم د کسټمر ایکسچینج، دا کسټمر طرفه څه مشکلات وي. پرایزینګ ایرر چې تا نه پرایس کې څه غلطي شوې وي. نو موږ اوس ورته وایو چې موږ سره د هغه انوینټري نشته. نو لنډ به نو انوینټري کلیک وکړې. دا چې کله ته دا انتخابوي دا یو دا کې تا سره د اوډر د کینسلیشن ریټ چې کوم ده د اوډر د اکاونټ هیلت هم خرابېږي دې سره. نو کوشش وکړئ چې تاسو نو انوینټري سلیکټ نه کوئ. خو دلته زموږ سره اوس فلحال دا اوډر نشته دا سټوک کې. نو موږ څه کوو؟ موږ نو انوینټري کوو. نو دلته به ته د ښي طرف ته وګوره کینسل اوډر، دا باندې به کلیک وکړې. دې باندې چې کلیک وکړو دلته اوس وګوره اوډر کینسلډ، دا اوډر کینسل شو. بس دوی د وخت پوه شوي وای. په خدای مو سپاره. السلام.